خو بسم الله الرحمن الرحیم دا برخې مونږ تدریس کړي دي. پاپا پینو پرون ویل کنه په پاپا پینو کې دوی اپشن چې دی هغه په دې یو ډسپلی سیټ دی او بل پرسونالایز دی. صحیح نو دا په دې دا مونږ یې دغه بعد هي دغه یار هم یې له شروع تر څنګه نه وتا نوینه پرسونالایزیشن نو تاسو صحیح نو خو ډسپلی باندې دی غځي وي. کله چې کلیک وکړې ډسپلی سیټینګ ته ورشي دا ډیالاګ مونږ ته ښکاره کېږي. په دغه ځای کې اوس مونږ ته لیکلي وي چې ته دوه ډسپلی لرې. یوه ډسپلی هلته ده سکرین کې، یوه ډسپلی مونږ سره کمپیوټر کې ده که نه. که چېرته هغه ډسپلی نه وي دلته به ته یوه ډسپلی ښیي. که بیا ډیټیک نه کلیک وکړې ډیټیک نه کلیک وکړې اوس یې مونږ سره نوره ډسپلی ده که نه، دوه ډسپلی دي که نه. نوی ډسپلی ناټ ډیټیکټډ ډسپلی نشته. کارنیفای ته ورشي بیا هم دلته ته ښیي که نه چې مونږ دوه ډسپلی لرو، یوه هلته او دلته. او که دې نه علاوه مونږ سره یوه ډسپلی وي کلیک به وکړې ته به یو ښیي که نه چې یوه ډسپلی لري بله نشته چې سره کوم وصل چې وصل نه دي. په دا ځای کې لیکلي دي وایي برایټنس ان کلر د سکرین رڼا تېزولی او کمولی. دغه ځای مونږ کولی شو چې په وینډوز 10 کې د سکرین رڼا کمه او زیاته کړو. وینئ رڼا زیاتېږي دې طرف ته او دې طرف ته رڼا شي کېږي بیخي کمېږي. تاسو هلته نه وینئ که نه؟ خو تاسو سره په کمپیوټر کې بیا لرنینګ کتا شي. صحیح نو لرنینګ کتا شي چې کله په دا نه داسې کلیک وکړې هلته سکرین نه ښودلی کېږي. صحیح نو دغه نه رڼا کمېږي، دله رڼا کمېږي، دلته بیخي تکه کړه شپه شوه. بیا چې داسې جګوي د رڼو تېزېږي. ولې په دا ځای کې لیکلي دي وایي نایټ لایټ. کله چې شپې تیاره وغوندې شي، تیاره شي، شپې ټیم شي، بیا د کوم حالت ته ورشي که نه. په دا ځای کې مونږ دا ورته آن کړو. خو چې نایټ لایټ سیټینګ ته ورشي په دا ځای کې ته دغې د سکیجول ته ورشه. سکیجول ته کله چې سن سیټ ټو سن رایز یعنې لمر خیژون نه نیولي تر سن سیټ لمر خیژېدو پورې دا محاکه ته خپل ټیم ته ورواشي. زین چې ټرن آن د هغه بجې نه د نیولي مثال په دې بجې د شروع شي دلته هم کولی شئ. دغه بجې پوره دا سیخ کې دلته مثال دغه بجې نه د آن وي. ټرن آف څومره بجې پورې د بیا دغه په څو بجې نه د بیا بند شي دا ورته بیا ووایي. صحیح نو دا یې مونږ سره شپنی موډ ښیي. کمپیوټر خپله لکه مونږ په موبایل کې دا هم لرو که نه. موبایل کې چې کله مونږ یو شي کول کوو کله چې دې سره وشي دا به وینه ډارک موډ چې دا نه کلیک وکړې دا یې مونږ سره شپې موډ دی که نه. شپې چې ته موبایل استعمالوې د ټوکو سترګې نه باد تصویر نه کېږي که نه. دا ډول هم په کمپیوټر کې پرې کولی شي. خو دا ځای کې سکیجول ته ښیي تقسیم اوقات چې څومره وخت نه څومره وخته پورې د دغه سن هغه وي د شپې رڼو دلته وښودلی شي. بلې په دې کې لیکل دی وایي سکیل ان لی آوټ. دا سکرین چې د کوم لیکل بریښي دا لیکل بریښي دا هغه لیکل بریښي. دغه سایز څومره وي. چینج د سایز اف ټیکسټ ایپس ان ادر آیټم. په دا ځای کې د لیکنې سایز، د پروګرامونو سایز یا د نورو ډولونو سایز غټولی او کمولی شي. یې مونږ سره ریکمنډډ چې دی ضروري چې دی مخکې ډیفالټ حالت کې چې وینډوز خپله انتخاب کړی دی هغه 100% دی. کولی شي دغه ځای 150 دی وړوي. که څه لیکنې یاد شي غاټ شول که نه. د نوم د لیکنې دا لیکنې هم غاټې شوې که نه. او که چېرته وغواړې چې نه 150 نه زه هم نوره هم غټوم بیا به شی کې ګوره که ته دې ځای اوس دې ایستلی شي دا وخت دا لیکنې هم غاټې شوې. که دلته کلیک وکړې دا هم غاټ شو. وینې دا هم غاټ شو. که ته د دغه نه نوره هم غټول غواړې بیا به دې ایستلی شي اډوانس سیلینګ سیټینګ. په دا نه به کلیک وکړې چې کله دې ایستلی راغلی په دا ځای کې ته یې وایي انټر ا کسټم سکیلینګ سایز بټوین 105
1105 100 پورې یعنی سل نه نیولې تر 500 پورې کولای شي بدازي کې ته انتخاب کوي دا زين چې دا د موږ تر 300 پورې ساين هارد کی ما کې څومره سل 500 اپلای بدازي کې ستای وای کته غوړي چې دا 300% چې تو په دا غلي کړه تطبیق کړه کدا تطبیق کول غوړي ته باید یو ساين اوټ شي کنه خو دې غلیار کولای شي چې تر سن نیولې تر 500 پورې هم وي دلته مونږ بیا سودا کې دا ساين شي کو راځي کې شو راځي کې لیکل دي turn off custom scaling in sign out دا به ته بیا باندې کا څومره جالب څه دې کړو به ته بیا خدا بزاوس بیا هم ساين ان کېږم ویډیو بیا باندې کنه صحیح نو چې بیرته دې خلک ته مونږ سره غوړي دا زموږ چې دا نه کلیک وکړي دا به ټرن اف کې صحیح نو چې ټرن اف شو بیرته به بیا سم داخل شي او دا چې ته کولای شي اصل انتخاب کړي صحیح نو بل دی وای ډسپلی اورینټیشنز د مونږ سره چې کومه دا غبري خیره پر شکل سره ده کنه کوم شکل لري پر شکل لانډسکیپ شکل لري کدا ته پروټیر شکل ته وړه دا بلاړه ورشي سچ پام شي اته سوینه دا ډول شي کنه صحیح نو به ته بیا غوړې اسکیپ بٹن په کیبورډ کو وکسي اسکیپ ای اس سی مطلب کوم بٹن دا پریس کې می بیا به تا خپل کو غوړې چې نا مثال لانډسکیپ لیفت شکل درشي بیا ولوند بوندي منی راسي بیا به اسکیپ بٹن وای ایدغه چې کولای شي ډسپلی اورینټیشن هغه کې او ډسپلی ریزولوشن کنه ګوره دا موږ سره 280 ضرب 900 چې دا معنا چې موږ سره لوړولای او جګولای دی خی کنه د کمپیوټر د سکرین چې کوم تبریحي ایدغه دا سپلنګوي او جګولای خی چې څومره نقطې ډاټ ډاټ نقطې په دا کې شته دي کنه کولای شي دغه زیاده هم کام او زیات کې 280 280 دی 200 دا موږ سره لوړ ترين سایز دا دی کته ایدغه چې دا ټیټ ترين انتخاب کې کلیک وکړي ول به تاسو دا هر څه شي دا ډول به انتخاب شي کنه کدا ته چینجز رو سره غوړي دا غوي نه تاسو ته طرف بدلږي په دا چې دا سکرین هغه چې دا مکمل کام شو کنه سایز به کام شو صحیح نو یعنی د طرف په سلام پته شو د طرف په سلام هم پته شو بل وای ملټیپل ډسپلی کومه ډسپلی چې تاسو سره وصل دي هغه ډسپلی موږ سره وای ملټیپل ډسپلی کچې ته دا نه کلیک وکړي دا ډوپلیکیټ دیس ډسپلی کله دا نه کلیک وکړي ډوپلیکیټ دیس ډسپلی دا غدا معنی چې موږ سره به دا ډسپلی هم خي او هغه ډسپلی به هم خي کې موږ سره بل ډسپلی وصل وي هغه هم خي کې بل ډسپلی وصل وي هغه هم خي کله دا نه کلیک وکړي قبل دا ایکسټند دیس ډسپلی دا معنی لري چې مونږ ته په خپل دا پیسې کې دا ډسپلی کې ارس خیا ټول آیکن خیا ټول پرمونه خیا خو آنته باغ سکرین نه آیکن مونږ ته ما خیا صرف سکرین خیا کله کلیک وکم هغه څه شي ویني یو شي نشته کنه دلته مو تاسو یې هیګ یعنی اکسن دا معنا چې آنته مونږ ته په سکرین چې ما خیا صرف مو ته بدازي کې سکرین نه خیا بیا مونږ بیا ورته شکل ترسو بل وای show only on one یعنی اوله ډسپلی مونږ ته وخایا اوله ما خایا کله چې کلیک وکړي اوس تو ستاره ډسپلی بریحي بریحي کنه دا اوله ډسپلی دا ولا کنه بیا لري ور کلیک وکړه بیا موږ ته چې show only to اوس دا معنی چې هغه ډسپلی وخایي دلته دا ډسپلی نشته چې ویني دا ډسپلی نشته اوس به سره کوم دا وسیله ته دا د خوشی نه بدی کنه اوس به ته شي کې نه بیرته بیا لري ورکل ترسي کنه کته چیرته دا اسکیپ بٹن وای بیا هم نه وتای شي او که وینډوز بٹن پی دی پریس کړ وینډوز بٹن پی دلته تو ترسي کنه دا هغه آیکن رو ترسي کنه که چیرته تو دلته تنوي هغه ډسپلی خي بیا به وینډوز بٹن پی وای هغه کوم مختار کراشي کنه
دغه ځای ته په ډوپلیکیټ نه کلیک وکړئ. ډوپلیکیټ دا معنا چې هم یې هلته ښیه او هم یې دلته ښیه. که چېرته پی سي سکرین اونلی دا معنا چې فقط د خپل سکرین هغه ښیه هلته ما ښیه په دې کلیک وکړه. اوس بیا دلته مو ته ښیي که نه خو هلته به شی نه وي. دا وینئ دلته ښیي هلته نه ښیي. که زه ډوپلیکیټ نه کلیک وکړم دویم نمبر نه بیا هلته هم ښیي دلته بیا هم ښیي. ګورئ وینئ که زه ایکسچینج نه کلیک وکړم دلته به ټول آیکن مونږ سره ښیي پروګرامونه به ښیي خو هلته به صرف سکرین مونږ ته ښیي. ایکسچینج دا وینئ هلته خالي سکرین بریږي که نه دلته ټول هر څه بریږي. که زه سیکنډ سکرین اونلی وښیم دا معنی چې مونږ ته به پرېښودلی کېږي خو دلته به بیا نه وي. اوس یې وکړئ دلته یو شی نشته که نه هلته اوس مې سره کام درسې که نه ګوره اوس دلته مونږ ټکه تر شپه ده که نه سکرین شی نه بریږي هلته مونږ ته هر څه بریږي. داسې به وکړئ چې مثال ته وینې هغه سکرین ته که څه که نه بیا داسې وروشه ډوپلیکیټ نه کلیک وکړه صحیح نو ډوپلیکیټ نه کلیک وکړه بس مونږ ته به سکرین وښایي. وینې سکرین دلته وښایي. دا بعض وخت مسله تلای شي که نه چېرته د پروجیکټور اوس وصل کوو کمپیوټر سره یا د سکرین اوس وصل کولو دغه لیاد ته کولی شي دغه ډول ترتیبات برابر کړي. صحیح نو وینډوز بټن پی چې کله پریس کړي هغه ځای ته اړ یا لا ګرځي که نه. ته غواړې چې فقط د دغه کمپیوټر سکرین وښایي باند کړې غواړې چې ټوله ډوپلیکیټ وښایي غواړې چې یو څه ونه ښایي آیکن پروګرامونه دلته وښایي غواړې چې صرف هغه وښایي دا نه وښایي چې په کوم وخت کې تاسو کومې ډسپلین استفاده کوله هغه رقم تاسو کولی شئ.